السلام علیکم. دا اوس د بېشرمۍ دا نااهلۍ حد دی. د اوسنی حکومت کولیشن ګورنمنت مطلب دا دی چې دوی تسلیم کړل چې موږ د پی ټی آی مقابله د پی ټی آی پارټۍ مقابله د الیکشن په میدان کې نشو کولی، نو اوس ورله نور لارې ګودري وګوره. څنګه چې هغه ماشوم په کرکټ کې یا په بله لوبه کې د چا مقابله نشي کولی که نه، نو پیچ ورته وران که، بیټ ته وتښتوه، مختلفې نورې حربې استعمال که، هغه حربې دوی اوس استعمالوي. دي څه وایي ګورنمنت ټو بین پی ټی آی دي. خو وګوره اوس به د پی ټی آی پارټي موږ بین کوو. بین کو به مطلب دا باقي پولیټیکل پارټي نه دا په الیکشن کې حصه نشي اخیستی. نو هلکه د دې خو دا مطلب شو چې لکه ته شکست منې، تا ته دا پته ده چې په الیکشن کې زه د ده مقابله نشم کولی. خلک په کثیر تعداد کې، په زیات تعداد کې د دې پارټۍ سره ولاړ دي. دوی ولې وایي چې موږ پی ټی آی پارټي ایز ا پولیټیکل پارټي بین کوو؟ دا خبره د دوی سپوکس پرسن کړې ده عطا تارل، چې په دوی باندې آرټیکل 6 اپلای کېږي د غدارۍ آرټیکل. ولې؟ ځکه چې دا پارټي د سټیټ د ریاست خلاف ده. ګوره په پی ټی آی کې په حقیقت کې ځینې خلک داسې شته دی چې د پی ټی آی یا د عمران خان په مینه کې داسې غلو وکړي د سټیټ د ریاست خلاف لګیا شي او د ریاست د ماتولو خبرې پکې شروع کړي. نو اوس دغه یو څو کسانو د وجې نه ټوله پارټي ته نشي یادولی چې دا د سټیټ خلاف ده، لهذا دا پارټي بین کول پکار دي، دا بندول پکار دي. دوی باقي ایز ا پولیټیکل پارټي په دې ملک کې پرېښودل نه دي پکار. دوی څلور خبرې ښیي، څلور خبرې چې د دې د وجې نه موږ وایو چې پی ټی آی هغه پارټي دی چې دا د ریاست خلاف ده. ولې خبرې؟ چې کله عمران خان ګرفتار شو نو خلک راووتل، د 9 مۍ تاریخ دی، 9 مۍ خو خلکو ته اوس په یادو باندې یاده شوې ده. نو هغه 9 مۍ باندې دوی څه چل کړی، په ادارو باندې ورغلي وو، ټول پوړې کړی. نو حقیقت کې غلط خو یې کړی، خو چې چا غلطي کړې وه او دا حرکتونه یې کړي وو چې هغه مړه ځینې خلکو په خبرو کې راغلي وو، دوکه شوي وو، خو چې چا کړي وو غلط حرکت یې کړی نو هغه راونیسه که نه. د دې دا مطلب شو چې پارټي بنده کړه. دوی وایي چې دا د سټیټ خلاف حرکت شوی، نو چې د سټیټ خلاف حرکت شوی دی نو دا خو د سټیټ خلاف شو. د غدارۍ آرټیکل پې اپلای کېږي. دقه شانتې که د دوی لیډر عمران خان سایپر اوچت کړی، سایپر د سټیټ سیکریټي، د سټیټ د ریاست راز دي، دا ته آوټ کولی نه شي. د دې آوټ کول ډېر غټ جرم دی، یا پې 14 کاله قید دی او یا د مرګ سزا ده. بیا ډیپینډ کوي چې کم حده پورې را کیس دی. نو عمران خان هغه خط لقولی او که نه چې دا سایپر د امریکې نه راغلی دی او په دې سایپر کې دا پلان شوی دی چې زما حکومت دې واړولی شي. د دې د وجې نه زما حکومت لر شوی دی، عدم استحکام شوی دی. نو دا خو یو قسم د ریاست راز د فاش کو، لهذا دوی د ریاست خلاف د ریاست راز فاش کوي. نو د ریاست خلاف پارټي ده. داسې دریم نمبر یاد کو، لیټر ټو آی ایم ایف. د آی ایم ایف نه چې اوسني ګورنمنت قرضه ارینج کوله، قرض یې اخیستو د اوسني حکومت، نو هغې ته پی ټی آی والې یو خط لیکلی، عمران خان ورته خط لیکلی، مشهوره خبره کافي مشهوره شوې وه، تاسو به اورېدلي. په هغه خط کې ورته دا لیکلي وو چې ګوره د کوم حکومت له چې تاسو قرض ورکوئ که نه، دوی ګوره د خلکو منډیټ نه دی راوړی. په 4745 فارم باندې راغلي دي. د کثیر تعداد کې خلکو په دې ملک کې دا خوښه بیا ګورې نه ده که دا قرض ته واپس نه میلاوېدو یا پکې اخوا دېخوا کېدل، نو بیا یې مونږ ذمهوار نه یو، ځکه چې دا حکومت چې کوم ستا نه قرض لي دا خلکو نه دی رامخکې کړی. نو دا خط یې ورته لیکلی. نو اوس دوی وایي ګوره دا تا د ریاست خلاف قدم واخیستو، دا قرض که دې ریاست ته میلاو نه شي خو ریاست ډیفالټ کېږي، دیوالیه کېږي، نو دا خو ته د ریاست خلاف روان دي. د ریاست خلاف چې کوم قدم دی تا اخیستی دی، په ادارو تا حمله وکړله، راز وله تا فاش کو، آی ایم ایف ته لیټر تا ولیکو. د دې نه علاوه بلیم آن انسټیټیوشنز، په ادارو باندې ته الزامات لګوي چې پلانکۍ اداره د سټیټ خلاف، د ډنګرۍ اداره په سیاست کې ګوتې وایي او دا ادارې زمونږ خلاف دي، دا ادارې خاص خلک پروموټ کوي، په مخکې باندې بوځي، مکمل د ادارو خلاف لګوي. نو چې د ادارو خلاف لګي خو ادارې د ریاست ساتي، دا خو د ریاست خلاف لګي. لہذا دا خبرې دوی راوالي چې چونګې دا هغه ښکاره ثبوتونه دي موږ سره چې پی ټی آی پارټي د ریاست خلاف ده. د ریاست خلاف نو ته غدار او غدار له په الیکشن کې ځای نه ورکړل کېږي، هغه ایز ا پولیټیکل پارټي نه تسلیمېږي. دې ته موږ وایو آرټیکل 6 کې آرټیکل اف ټریژن دی، دا د غدارۍ آرټیکل دی. پای کې د غدار دپاره خبرې لیکلي دي چې د دپاره دا سزا ده، دا په الیکشن پروسس کې نشي تللی، پرایم منسټر نشي جوړولی، د ګورنمنټ نشي جوړولی. نو لہذا چې دی غدار دی د آرټیکل 6 مطابق، نو دا پارټي بین کې ختمه یې که نه، دا پولیټیکل پارټي ولې ده، دا سیاسي پارټي خو نشي کېدی. دا خبره شوې ده. اوس باقي پارټیانو هغې د دې مخالفت کړی دی، لکه مثال کې طور پر اے این پی شوله، عوامي نیشنل پارټي، هغوی وایي دا څه د ماشومانو حرکت هم کړی دی. مړه پارټي بین که، پی ټی آی بین که، مطلب په دې جمهوریت کې دننه، په دې ډیموکریټک پروسس کې دننه پوره پارټي بین که، دا څه د ماشومانو حرکت دی. هغه وختینی مثال مې چې دلته درکو چې کرکټ کې د مقابله د چا نشي کولی، نو پیچ ورته وران کوي، ته بیټ وتښتوه. نو مطلب دا ستاسو دا فیصله چې پی ټی آی بین کو ایز ا پولیټیکل پارټي دا ټیک نه ده. دقه شانته کې پیپل پارټي والم ویلي دي، هم د دوی ملګري چې داسې کار نه، موږ خو په کانفیډنس کې په دې خبره کې نه یو اخیستل شوي، موږ په اعتماد کې نه یو اخیستلی شوي، موږ ته چا څه نه دي ویلي چې داسې قدم موږ وچتو، دا خبره ځان نه شوې ده، موږ په دې کې شامل نه یو. دقه شانته کې جے یو آی ایف والا ویلي دي، فضل الرحمن پارټي والا، جماعت علما والا،
چې تاسو ماته دا وایي چې د دې فیصلې سره به د دې ملک اقتصادي حالات ښه شي، سیاسي بحران به ختم شي، دا کومه داسې نامتو فیصله تاسو وکړه چې ملک به ورسره ښه شي؟ دا فیصله فضول فیصله ده، دا فیصله ټیک نه ده. دا جماعت علماء اسلام فضل الرحمن والی او دغه جماعت اسلامي والمی وی هغه بالکل قانونا خبره وکړه چې د سکار کوم خبره چې تاسو کوي چې پی ټی آی پارټي بین کړه او د پارټي دنه په الیکشن پروسس کې د لمونګه حصہ نشو ورکولې، نو دا ته بیا په کوټ کې نشي چلولې، دا په کوټ کې ته نشي دا فیصله مخ کې وړې، کوټ په پاغزه کې رجک کوي. مطلب دا چې دا فیصله د غیر قانوني، ته پی ټی آی پارټي په جمهوریت کې دنته او پارټي بین کولای نشي. او دا خبره هم صحیح ده، خبره په دې طریقه باندې صحیح ده کده چې ته په بین کولو باندې شوی نو پاکستان هر پارټي دی بین کېږي، هر یو کس د حرکت چې کله د حکومت نه لر شوی دی کړی دی چې هغه داسې ښکاري چې د ریاست خلاف دی، لهذا دا شیز لر کوه، دا پارټي بین کوه. لکه مثال کے طور پر دوی د 9 مئی په فساداتو باندې اعتراض کوي چې په کارم دی نو په کار هغه شانتي کې په کوټ کې قانونا تورسیز چیلنج کول پکارو، خو چې دوی په 9 مئی په فسادات باندې اعتراض کوي نو هغه کومه پولیټیکل پارټي و چې کله دغه خلاف فیصله وشو نو په سپریم کورټ باندې ورغلی، د سپریم کورټ دروازې ماته کړه و اړولې و، ولې هغه د ملک د ریاست اداره نه ده، نو دا اوس د ریاست خلاف غداري نه شو، نو آیا هغه پارټي بین شوله؟ دغه شان کې دوی وایي چې په انسټیټیوشنز په ادارو باندې بلیم لګوي، نو هغه کومه پارټي وایي چې په انډیا کې 26 حملې چې شوي دي نو په دې کې پاکستان انوالو، د پاکستان ادارې پکې انوالو، هغه څوک نو هغه پارټي بین شوله. دغه شان کریټیسیزم هغوی نه دی کړی، لهذا چې په کوم ځای کې کوم خلک غلطي وکړي د هغوی حساب کتاب د هغوی سره په عدالت کې قانونا په کار دی، داسې نه چې خبره دې غلطه وکړه په ما سمه ونه لګېده په مخه دې ښه ته پارټي نه یې بین شه، دا په جمهوریت کې په ډیموکراټیک پروسس کې کیږي. نو اوس خبره دا چې دا خبرې خو دې وکړې خو ګوره دا هسې بانه ده ښه، دا دوی هسې بانه کتلې ده، دا ولې مخکې دوی ته پته نه وه چې دوی پی ټی آی بین کو، دا خبره اوس چې دا پی ټی آی بین که دا را ودرېدله ولې اوس تاسو سره ما کلاس هم اخیستی چې د ریزروډ سیټس د مخصوص نشستو هغه فیصله عدالت واوروله، نو د دوی سره خو سیټونه بلا شی وکړه تقریبا 229 سیټونه وو سره، اوس چې څوک د 224 نه تقریبا په 266 کې 224 نه سیوا سیټونه وګټي، سیوا د سره 2/3 میجارټي رااله، نو چې اوس دومره سیوا سیټونه څوک وګټي نو په هغه کې دا صلاحیت رااله، په هغه پارټي کې دا صلاحیت رااله، دا هغه سره دا اختیار اوس شته چې دی په آئین کې تبدیلیانې کولی شي. نو دوی خو په آئین کې دا تبدیلیانې غوښتې که نه چې ګراوند ځان ته صفا کړو چې کوم مخالف دی دا سم دبا وکړو چې بیا سبا له د الیکشن نوم هم نالي، نو هغه اکثریت د دوی سره و، خو چې کله هغوی هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه نو سپریم کورټ څه وي خبرې چې دا ریزرو سیټس د پی ټی آی حق کېږي، ولې کېږي ځکه چې دا کومه خبره پېښور های کورټ کړې وه، الیکشن کمیشن اف پاکستان کړې وه، نو هغوی وایي چې د سني اتحاد کونسل چې په هغې کې د پی ټی آی کسان شامل شوي وو د دوی حق نه کېدل مخصوص نشست، او هغه بالکل قانونا د دوی حق ځکه نه کېدلو چې دوی الیکشن لړاو کړی نو نه د خپل کینډیډیټس نوم دوی سی پي والا له ورکړی، نو چې الیکشن یې کړی نه دی نو ریزرو سیټ به دوی ته کوم ځای نه راشي. هغه پروپورشنل ریپرزنټیشن سیستم دی تاسو پې ما پوهه کړي وایي په آرټیکل 51 او 106 کې چې کوم دي، نو هغه خو د دوی حق نه کېدو، خو سپریم کورټ وی چې د دوی حق نه کېږي، دا کم پی ټی آی کینډیډیټس دوی سره لاس ملاو کړی دی، د دې دا مطلب نه چې پی ټی آی پارټي ختمه شوه، د پی ټی آی نه د بیټ سمبل د انټرا پارټي الیکشن د وجې نه اغستلی شوی دی، نو د دې دا مطلب نه دی چې سمبل ته واغستلی شو نو پارټي ختمه شوه، پارټي خو نه ده ختمه، پارټي په خپل ځای برقرار ده، او همدغه پارټۍ 93 سیټونه د ټولو نه سیوا سیټونه په نیشنل اسمبلی کې ګټلې دي، نو سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې چونکې د ټولو نه سیوا سیټس دوی ګټلې دي او ایز ا پارټي دوی برقرار ده، لهذا ریزروډ سیټس د دوی حق کېږي، نو 20 سیټې د دوی لپاره واپس اعلان وکړه، هغه وکټري نوټیفیکیشنز یې د هغه نور کینسل کړه، ختم یې کړه. نو اوس چې ته د 229 نه 20 لرې کړې نو دا 209 پاتې کېږي، نو د هغه میجیک فګر نه دوی ښکته رالل، نو د دوی هغه 2/3 میجارټي 2/3 اکثریت د دوی لاړې، اوس د دوی سره دا اختیار نشته چې دوی په آئین کې چینجز وکړي، نو خو دوی ته مسله پیدا شوله. نو اوس د دغه مسلې ختمولو دپاره دوی یو بانه یو چل وکړه چې داسې کار وکړه، دا اعلان وکړه چې دا پی ټی آی نه دی، دا ګورې اړو سره پارټي ده، نو دی باندې بین لګول پکار دی ځکه چې دا د ریاست خلاف دی، د ریاست خلاف دی، بین پې ولګو، بین دې پې ولګو، نو پولیټیکل پارټي نه ده، چې پولیټیکل پارټي نه ده نو ریزرو سیټس دې واپس لاړه، او ریزرو سیټس دې واپس لاړل، د دوی سیټونه واپس سیوا شو، بیا په آئین کې دوی ترامیم کولی شي. دا مینلی اصل کې خبره د هغه ځای نه راولاړه ده. اوس دلته کې یو خبره ګوره، هغه محاوره ده که نه، جیسا کرنا ویسا برنا، یا جیسی کرنی ویسی برنی، چې څه کرې هغه برې به، دا کار به پی ټی آی په خپل حکومت کې کوه، حق ورسره وشو که نه، څنګه ټي ایل پي والا چې راوتي په فرانس کې چې ګستاخي شوی و، نو ټي ایل پي والا راوتي، حقیقت د ټي ایل پي والا هم حق غلطیانې کړې وې څنګه چې دوی په 9 مئی کې وکړې، دوی هم په مختلف قسمه اساساتجاتو باندې په ایسټس باندې د ملک په ایسټس باندې ورغلي وو، د عامو خلکو ګاډي سیزل او دوکانونه ورانول دا یې کړي چې هغه قانونا صحیح کار نه دی.
نو پی ټی آی والا څه چلو هغه کسان لکه چا چې غلطیاں کړي هغه راونیسي نو پی ټی آی والا هغه مو کړل او ویل چې دا ټی ایل پی بین کو دا بین کول په کار دي دا ډول پولیټیکل پارټي نه ده د فساد کوي نو اوس چې څنګه تا دا بین کول ویل دا د پولیټیکل پارټي نه ده ځکه چې د غلطي په کې ځینې خلکو په کې غلطي کړې ده نو هغه سیس خو بیا پتا باندې مې اپلای کړي او خو در باندې دی بیا اپلای کوي بیا وته غلط څنګه وي بیا چې څه کوي هغه برې نو خو چې دې کې چا غلط کړي تا هغه ونیسه دې کې چا غلط کړي هغه په کار و چې دوی نیولې خو دوی دا بین کنه هغه وسوس کېږي هغه دا مونږ بین کوو نو زما وروره په جمهوریت کې دا سیزونه دي ټول غلط د باندې بین ولګو نو په هغه باندې بین ولګو په یو پراپر ډیموکراټیک پروسس کې دا سیزونه غلط دي په جمهوریت کې به جمهور عوامو ته ګوري چې هغوی کوم حرکات کړي دي او هغوی څه غواړي داسې نه چې یو څو چند کسانو څه حرکت وکړو او د هغه بلیم په دې باقي ټولو باندې ته ولګي او هغوی مو سره رایسار کړي دا بیا جمهوریت پراپر جمهوریت نه دی نو دا بین او په ده باندې بین او په هغه باندې بین او پابندي دا د دې حل نه دی دا بالکل داسې ښکاره کوي چې دا خپل شکست مني باقي پکې یو دا خبره پاتې شوله راځه چې کله جمهوریت نوم اخلم په دې ویډیو کې نو اکثر خلک ما ته ښکته دا کوېسچن کوي په کمنټ کې کوي چې سر ته د جمهوریت دا نوم اخلي جمهوریت په اسلام کې ولې روا دی جمهوریت خو په اسلام کې نشته پای کې خلافت دی نو زما وروره ته ځان لږ په خلافت هم پوهه که بیا په جمهوریت هم ځان پوهه که په جمهوریت کې کوم قسمونه کېدی شي په هغې هم ځان پوهه که صرف ټکی دی د جمهوریت اورېدلی دی داسې کار وکړه چې په دې باندې زما یو لیکچر آلریډي ریکارډډ دی ډیموکراسي ان اسلام بای طارق پټان په یوټیوب کې ورکړه درته به راواولي چې په اسلام کې د جمهوریت ځای څنګه دی جمهوریت په اسلام کې حلال دی که حرام دی څنګه حلال یا څنګه حرام دی هغه ټول به تا ته په هغې کې پته ولګي آخري خبره بله ده چې پرون چې کوم کلاس مونږ اخیستی او په هغې کې ما د پاکستان او د انډیا او د اذربایجان چې کوم ټریپ شوی او پاکستان د پاغې باندې ایکسپلینیشن کوو نو په هغې کې ما لږ غونډې کې تاریخ معمولي شان تاریخ د ارمینیا او د اذربایجان د کنفلیکټ ټچ کو چې په هغې کې دا خبره ما وکړه چې په ناګورنو کاراباخ باندې د ارمینین فورسز ورغلي دي او د هغوی پې حمله شوې ده او د هغوی پې قبضه ده نو په هغې کې به دا کسانو خیر هغوی په نیکنیتۍ سره کړی چې دا مونږ کریکشن کوو چې ناګورنو کاراباخ د اذربایجان حصه ده اوس هغوی اخیستې ده ټیک د ما ته پته ده چې هغوی اخیستې ده خو دا خبره ما په دې سنس کې کوله چې هغه تاریخ ما بیانو د کله نه په 1990 نه چې دا مسله شروع شوې وه دغه ټایم کې ان سنس ما خبره کوله چې ارمینین فورسز دلته ورننوتي دي او د دوی په قبضه کې ده او مسله سټارټ ده صحیح شو نو هغه خو بیا وروسته پسې خو زه لا نه ړمه که نه او د هغې وجه دا وه چې ما د ارمینیا او اذربایجان کنفلیکټ ایکسپلین کول په دې باندې کلاس نه اخیستو ما کلاس په دې اخیستو چې اذربایجان نه چې کوم دا صدر الهام علیف پاکستان ته راغلی دی نو دومره ګرینډ ویلکم یې ولې وشو او څنګه د انډیا سره دا یو مسله ده نو د هغوی بیا هم ډېره مهرباني باقي په دې مسله کې ستاسو څه خیال دی چې دا کم بین خبرې دوی کوي نو دا ټیک کوي یا غلطې کوي ولې ټیک دي که څوک وایي ټیک دي ولې غلط دي که څوک وایي غلط دي د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر